بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول دوستان جوړ روغ خوش خوشحاله او د صحت جامې په وطن. زموږ او ستاسو د امازون د درسونو ته رسېدلی دی او دوهم سیشن شروع دی. نن زموږ او ستاسو د دوهم سیشن دوهمه ویډیو ده چې ډېر درس مو د پروډکټ هانټینګ هغه کوم مین پوینټونه چې وه پر دې مو بحث کړی چې کمپټیشن و سرچ ویلوم یې و او منتلي سیل یې. نو چې موږ څنګه سرچ ویلوم معلوموئ، منتلي سیل مو څنګه معلوموئ او کمپټیشن مو څنګه د یو پروډکټ معلوموئ، دا په تېر درس کې مو هم کړې وه چې څه نه څه مشکلات ستاسو سره وه چې د هغه مشکلات به په دا درس کې تاسو ته لومړنی حل سي او بیا په ځو نوي درس ته. نو لومړنی کله چې موږ او تاسو امازون ویب سایټ خلاص کړو د امازون شاپینګ سنټر، لومړنی مشکل چې و هغه د کمپټیشن و چې موږ په کمپیوټرونو کې کمپټیشن نه ښکاره کوي. کله چې تاسو یو پروډکټ سرچ کوئ، تاسو یو پروډکټ سرچ کوئ د امازون په ویب سایټ کې، نو کمپټیشن چې کوم کمپټیشن کوم عدد چې دلته راوړه دغه دې ته ویل کېږي د دا پروډکټ کمپټیشن چې په امازون کې د ده څومره سیلران چې یا څونه سیلران دا پروډکټ خرڅوي چې ته ویل کېږي کمپټیشن. نو کمپټیشن دوستانو تاسو دلته معلومولی شئ. او کله چې بیا موږ یو پروډکټ سرچ کوو، اوس ګورئ که مینی پرنټر مو سرچ کړو د چې کمپټیشن دوستانو څومره دی؟ 80. د چې کمپټیشن 80 یعنې چې دا ډېر کم دی، خو دا بیا کی ورډز لري چې بیا موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې کی ورډز وایو چې کی ورډ څه ته ویل کېږي، کی ورډ څنګه ریسرچ کولی شو چې پر هغه باندې یو لیکچر درس لرو. نو کله چې موږ مینی پرنټر سرچ کړو په دې کرسۍ کې کمپټیشن یې څو دی دوستانو؟ 80 چې دا چې تا ښکاره کړې چې د کمپټیشن ویل کېږي دا کوم ځای کې ما تاسو ته په شین رنګ باندې وهلی دی. که چیرې زه دغه مین ورته دې څخه پاک کړم، خالي پرنټر یې کړم، نو د دې کمپټیشن به ډېر سیوا سي، کمپټیشن به ډېر های لیول ته ولاړ سي. ځکه چې موږ باید د پروډکټ مین کې وګورئ دوستانو د چې کمپټیشن څو سو؟ 40,000. نو دا کوم ځای چې تاسو ته په شنه رنګ کې نښاني سوی دی دا ځای ته ویل کېږي کمپټیشن. نو د یو پروډکټ کمپټیشن موږ دلته معلومولی شو. او بل چې دی منتلي سیل، که چیرې تاسو هغه کوم کروم اکسټنشنونه را ډاونلوډ کړي وي چې ما تاسو ته ښودلي وه، که تاسو هغه کروم اکسټنشنونه را ډاونلوډ کړي وي نو ښه ده، ډېر ښه به وي. که تاسو منتلي سیل معلوموئ دا بیا په فري ټولز کې کله چې موږ هیلیم 10 انسټال کړو، په هیلیم 10 کې کار شروع کړو چې موږ څنګه پروډکټ هانټینګ کولی شو په هیلیم 10 کې، نو بیا هلته ښه په واضح راته معلومېږي. خو لیکن د فعلا دپاره چې تاسو د یو پروډکټ منتلي سیل معلوموئ چې په میاشت کې څونه خرڅېږي، دا سټار یا ریټینګ یې تاسو وینئ دوستانو د چې لاندې د هر پروډکټ هغه د منتلي سیل یې اوس ګورئ دوستانو چېرته ګورئ 1K پلس بات ان پاست منت، یعنې دا 1000 دانې یا د 1000 څخه زیات په تېره میاشت کې خرڅ سوي وه چې دا موږ ته په دا ځای کې رامعلوموي. د دا ریټینګ لاندې چې راسي دلته موږ ته معلومېږي چې دا په تېره میاشت کې څومره خرڅ سوي وه، یعنې دا په تېره میاشت کې د 1000 څخه زیات خرڅ سوي وه. دا پلس علامه چې ده دا پلس علامه دا معنا لري چې د 1000 خرڅ سوي چې حتی د 1000 څخه اضافه لا خرڅ سوي دي په تېره میاشت کې. نو منتلي سیل یې موږ دلته معلوموو. او چې کمپټیشن یې دا د دوستانو دا کوم ځای تاسو ته په شنه خط کې په نښاني سوی دی کمپټیشن یې موږ به دا ځای کې معلوموو. او پاتې سو سرچ ویلیوم. سرچ ویلیوم موږ ته یوازې دوستانو هیلیم 10 راته معلوموي چې بیا هیلیم 10 ما څه وه سرچ ویلیوم موږ ته بل یو ټولز هم نسي معلومولی، هغه که جنګل سکاوټ یې، که پیډ ټولز وي او که فري کروم اکسټنشنونه وي، که هر ټولز وي بې له هیلیم 10 څخه ما څه وه دقیق سرچ ویلیوم موږ ته بل نه معلوموي، بل ټولز یې نه معلوموي. بل عموما مشکل چې و هغه د اکسټنشنونه وه چې موږ اکسټنشنونه سرچ کولی. نو زه به دلته راسم سټینګ ته به راسم، زه چې کله اکسټنشن ته رالم منیج اکسټنشن، اوس به دلته زه خپل د کمپیوټر څخه یو کروم اکسټنشن چې دی هغه به ریموو کړم چې د هغه د جملې څخه په یو دی به زه ریموو کړم دوستانو. د
امازون DS امازون کویک ویوز دا یې مې ریموف کړئ. آنلاین سیلر امپ دا آنلاین سیلر اکاونټ ګریبلی څنګه چې بیا ژر ده آنلاین سیلر اډان مې ریموف کړي دوستانو او DS کویک امازون. اوس کله چې زه ګوګل راخلاص کړم د ګوګل براوزر ته رالم نو په سرچ بار کې به زه ولیکم DS کویک امازون ویو نو دوستانو دا به تاسو ته راوړي. کله چې تاسو ته DS کویک امازون ویو راوړي تاسو به هغه یو راخلاص کړئ پر کوم چې لیکلي chrome.google.com چې د هغه لینک به تاسو راخلاص کړئ. کله چې تاسو لینک راخلاص کړئ دوستانو نو تاسو ته بیا دلته راولي add to chrome چې ما زه د لوډینګ خلاص کړي دوستانو. اوس موږ ته دا دي دوستانو دلته چې راولي add to chrome. اوس موږ دا په کروم کې اډ کړو نو ماس به تاسو پر add to chrome باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته راولي کله چې دا add DS کویک امازون ویو ته راولي دا کوم دلته چې لیکلي دي add extension پر دې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر add extension کلیک وکړئ نو تاسو سره دا کروم extension اډ شو. نو کله چې تاسو سره کروم extension اډ شو تاسو په راس پر دا ځای په کلیک وکړئ او هغه کوم کروم extension چې تاسو پیدا کړی و دا د DS امازون کویک ویو دا کروم extension اوس ما اډ کړئ نو تاسو په دا فین کړئ چې تاسو سره دلته په کروم کې راسي. دا یو کروم extension. اوس که چیرې ته دا ایسته کړې ما remove from chrome په دا ځای کلیک وکړه او دی به ستاسو څخه د کروم ریموو. بل چې موږ کوم یو ایسته کړی و دوستانو هغه دی آنلاین سیلر بل آنلاین سیلر اډان تاسو په دا سرچ کې د امازون په نه په د ګوګل په سرچ بار کې کله چې تاسو ګوګل په سرچ بار کې سرچ کړئ نو کوم لینک چې لیکلي chrome.google.com تاسو په هغه لینک راخلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو د لینک راخلاص کړئ د آنلاین سیلر اډان ده دلته لیکل دي ګورئ add to chrome په کلیک وکړئ او دلته لیکلي add extension تاسو پر add extension باندې کلیک وکړئ او دا extension به هم ستاسو سره په کروم کې اډ شي. ګورئ دوستانو دا هم ستاسو سره اډ شو. تاسو په دلته کلیک وکړئ اوس په آنلاین سیلر اډان دلته پیدا کړو. کله چې تاسو آنلاین سیلر اډان پیدا کړئ نو دا به فین کړئ. کله چې تاسو دا فین کړئ تاسو په د امازون خپل صفحې ته راسئ. اوس چې د کروم کم کار موږ ته کوي هغه دلته موږ ته نه راوړي نو موږ به سفاري پرېښ کړو تر څو زموږ سره خپل اکسټنشنونه کار شروع کړي. کله چې تاسو سفاري پرېښ کړه دوستانو نو کروم اکسټنشنونه به زموږ سره کار شروع کړي. سفاري پرېښ شي نو داسې دوستانو موږ خپل امازون ویب سایټ او کوم کروم اکسټنشنونه چې ټوله کروم اکسټنشنونه په همدغه طریقه سره اډ کولی شو. د ټولو طریقه یو رقم سیم ده فرق نه کوي. نو بل چې زموږ او ستاسو په درس کې سرچ ویلوم باید دوستانو هغه په فری ټولز کې وایي چې د یو پروډکټ سرچ ویلوم څنګه معلوموو چې هغه څونه سرچ کېږي چې هغه بیا په فری ټولز کې وایي. اوس پروډکټ آیډیا ځینې دوستانو ته یو پوښتنه ده چې موږ ته پروډکټ په اړه یو نظر نه راځي چې موږ باید څنګه پروډکټ د کوم ځای څخه پیدا کړو. پروډکټ موږ څنګه پیدا کولی شو د هغه دونه پروډکټونه خو نو زیات چې خو زموږ د ټولو نومان نه چې دا کوم پروډکټونه چې موږ په امازون کې خرڅولی شو څنګه موږ
پروډکټ سرچ کولی شو. نو د پروډکټ آیډیا دپاره دوستانو لومړی راځمه د چې د مخه چې د پروډکټ آیډیا سره تاسو باید چې په امازون کې دوستانو یو شی وپېژنئ چې هغه کیټګوریانې دي. کله چې تاسو رالاست خپل د امازون ویبسایټ صفحه مو راخلاصه کړه امازون شاپینګ سنټر، نو دوستانو تاسو ته دلته دا کیټګوریانې دي. په امازون کې کوم پروډکټونه چې هغه په ځانګړو کیټګوریانو باندې ویشل سوي دي چې دا هر یوه ځان ته ځانګړې کیټګوري ده چې په دا کیټګوریانو کې تاسو باید کیټګوریانې وپېژنئ. ځکه که چې کله چې موږ تاسو سرچ کوو نو په کیټګوري مثلا دا بیبي پروډکټ چې کومه د کوچنیانو پروډکټونه دي چې تاسو په کیټګوري انتخاب کړئ، په سرچ په کلیک وکړئ، اوس په د بیبي اړوند تاسو ته ټوله پروډکټونه راوړي کوم چې د کوچنیانو سره تړاو لري. دا چې د بیبي چې دا مین کیټګوري ده د بیبي پروډکټ لپاره کوم چې دا اوس موږ په سرچ بار کې بیبي کیټګوري ورکړه دا مین کیټګوري ده. او کله چې تاسو په یو کیټګوري کې راخلاصه کړئ په سرچ بار کې سرچ کړئ نو تاسو ته په دا بغل کې دوستانو ګوره ډیپارټمنټ بیبي پروډکټ دې ته بیا وایي سبټ کیټګوریانې، یعنې چې سبټ کیټګوریانې دوستانو دا مین کیټګوري ده. دا کیټګوریانې بیا په مین کیټګوري کې شامل دي چې بیا په مین کیټګوري کې بیا په خپل ځان کې پر څو نورو کیټګوریانو باندې ویشل سوې ده. مثلا اکټیویټډ انټرټینمنټ دا بیا دوستانو سبټ کیټګوري ده، بله جلا کیټګوري. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د دې اړوند پروډکټونه راخلاص شي. تاسو دوستانو اوس د دې اړوند پروډکټونه راخلاص ول. کوم چې انټرټینمنټ یا د سرچري لپاره د ماشومانو ورڅخه استفاده کیږي تاسو ته په دا کیټګوري کې پروډکټونه راخلاص وو. نو تاسو دوستانو په امازون کې چې ډېرې زیاتې کیټګوریانې شامل دي چې بیا هغه هره کیټګوري لومړنۍ خو مین کیټګوري ده، د مین کیټګوري څخه وروسته هره مین کیټګوري ځان ته جلا سب کیټګوریانې یا برخې لري چې تاسو بیا په هغه کې هم د ځان لپاره پروډکټونه پیدا کولی شو چې دې ته ویل کېږي کیټګوریز. اوس راځو نیو ریلیز. که چیرې دوستانو تاسو ته په نظر باندې کوم پروډکټ نه درځي چې زه باید څنګه پروډکټ د ځان دپاره سرچ کړم، په څنګه پروډکټ کې وګرځېږم چې هغه پروډکټ د ځان دپاره هانټ کړم، نو بیا تاسو ته نظر نه ده پیدا کېږي. یعنې تاسو کوم نظرونه درلودل هغه تاسو کار کړه، هغه پروډکټونه مو سرچ کړله، نور داسې ځانګړی نظر نشته درسره چې اوس کوم پروډکټ سرچ کړئ نو تاسو بیا د تاسو پروډکټ آیډیا څخه هم کار اخلئ چې د هغو جملو څخه اول نیو ریلیز. نیو ریلیز معنا هغه پروډکټونه چې په امازون کې نیو ریلیز سوي یا نوي لیست سوي. نو کله چې تاسو راسئ دا کیټګوریانې دوستانو د سرچ بار لاندې به دلته تاسو وګرځېږي زما په هغې کې نیو ریلیز دا دلته ده، ستاسو هغې دلته هم کېدای شي، دلته هم کېدای شي، دلته هم شامل چې دا دلته هم د ګوره نیو ریلیز دوستانو هر ځای د هر یوه د کمپیوټر ډیشبورډ فرق لري. نو تاسو به راسئ په نیو ریلیز به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په نیو ریلیز کلیک وکړئ اوس په تاسو ګوره دا ټول هغه پروډکټونه درته راخلاصوي کوم چې نوي ریلیز سوي، هغه که په هره کیټګوري کې وي هغه کیټګوري هم تاسو ته راخلاصوي. د مثال په ډول اوس دا نیو ریلیز پروډکټونه تاسو سرچ کړه چې کوم نوي ریلیز سوي چې دلته بیا کیټګوریانو ته راوړي چې په کومه کیټګوري کې چې نوي ریلیز سوي ته غواړئ، یعنې په دا ټولو کیټګوریانو کې نیو ریلیز سوي چې دا ډېره اسانه طریقه ده د یو پروډکټ پیدا کولو لپاره دوستانو. تاسو هم نفس کې سرګردانه کېږئ. اوس په نیو ریلیز کې زه د مثال په ډول غواړم کیچن اینډ ډاینینګ اور هوم اینډ کیچن پروډکټ چې کوم نوي ریلیز سوي چې هغه ماته ښکاره کړه. نو اوس هغه نوي چې په هوم اینډ کیچن کې ریلیز سوي یا لیست سوي هغه ټوله پروډکټونه دی ماته راسته شو کوي یا ښکاره کوي. نو دا بیا دوستانو په دا طریقه ډېره وسعه تاسو کولی شئ د یو پروډکټ پورې ځان ورسوئ او هېڅ تاسو کوم ټینشن به پر تاسو باندې نه وي. نو تاسو د نیو ریلیز څخه په استفاده باندې کله چې تاسو نیو ریلیز ته رالاست په نیو ریلیز باندې په کلیک وکړئ د نیو ریلیز څخه وروسته تاسو ته کیټګوریانې راځي. لومړنۍ ساه کې خپله په نیو ریلیز کې تاسو پروډکټونه راخلاصوي که بیا هم هلته تاسو کوم پروډکټ خوښ نه شو بیا تاسو کولی شئ چې په کیټګوریانو کې یو ځانګړي کیټګوریان لري دوستانو. اوس ګورئ دا د هوم اینډ کیچن کیټګوري ده، کوم شیان چې په کور کې پکارېږي
چې دا د هغه کټګوري ده. دا ټول پروډکټونه نیو ریلیز سوي چې یعنې نیو لیست سوي دي. تاسو کولی شئ چې په چې کې هم د خپل ځان دپاره د خوښې پروډکټ انتخاب کړئ. هم ان کیچن اوسئ که باد په کټګوري کې تاسو کوم اجناسه غواړئ بیا په کټګوریانو کې تاسو ګرځېدای شئ. په هره کټګوري کې چې نوې ریلیز سوي هغه ټوله تاسو ته ښکاره کوي. ګورئ دوستانو کوم د حمام سامان چې کوم چې نوې ریلیز سوي ټول یې موږ ته څه کړه ښکاره کړه. ټول هغه د حمام سامان چې نوې ریلیز سوي یا نوې لیست سوي هغه موږ ته ښکاره کوي. همداسې که راته راسه بله کټګوري وګورئ. دا بیا ګورئ بعد مین کټګوري به دلته راغله. اوس بیا سب کټګوریان دي چې دا دي دوستان. دا د بیډروم اکسسوریز د بیډروم فیملي ده کارس بیډ ده بعد دی. نو تاسو بیا دا ټوله کې سب کټګوریانو کې هم تاسو ګرځېدلی شئ چې په دې سره تاسو ته ډېر وسه تاسو کولی شئ د یو پروډکټه پورې ورسېږئ. کوم ټینشن به نه وي در باندې چې مثلا د پروډکټ په اړه کوم نظر نه راته راځي. زه په پروډکټونه خو نو د هغه د امازون په ویبسایټ یوازې پر صفحه ښکاري دا پروډکټونه نه دي. پروډکټونه ډېر شته کټګوریانې چې مین کټګوریانې چې سب کټګوریانې چې نو تاسو کولی شئ په هره کټګوري کې وګرځېږئ او د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کړئ څه رقم پروډکټ چې تاسو غواړئ دوستانو. ګورئ دا بیا دوستانو نور کټګوریان چې تاسو ټولو کټګوریانو کې تاسو ګرځېدای شئ او د ځان لپاره هغه پروډکټونه پیدا کولی شئ کوم چې نوي ریلیز سوي یا نوي په امازون کې لیست سوي. اوس موږ د هوم اینډ کیچن نوبات پروډکټونه وکتل. مثلا مثال راځو بیوټي پرسونل کیر کوم هغه د ښځو د آرایش سامان چې په هغه کې پیدا کوو چې کوم نوي لیست سوي نوي راغلي امازون ویبسایټ ته. نو ګورئ دوستانو دا ټول هغه پروډکټونه چې کوم چې نوي راغلي چې بیا دا بیوټي اینډ کیر هم خپل سب کټګوریانې لري. سب کټګوریان لري چې بیا تاسو په هغه کې هم د ځان لپاره ښه پروډکټونه پیدا کولی شئ. اوس د مثال بیوټي اینډ پرسونل کیر دا مین کټګوري ده. اوس دغه چې تاسو دا نور کټګوریانې وینئ دوستانو دا ټوله د چې سب کټګوریانې دي. اوس تاسو فوډ هینډل اینډ نیل کیر اوس تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دا هم د دې سب کټګوري د انټیپیشن یوه برخه ده نه که نو د زنانه کوم نوکان چې دا د پیشن یوه برخه ده. بیوټي اینډ پرسونل کیر دا مین کټګوري ده او دا بل د فوډ هینډ اینډ نیل کیر دا کوم چې د پښو د لاسو او د نوکانو پورې اړه لري دا بیا د پیشن یوه برخه یا سب کټګوري په نامه سره یادیږي. نو تاسو په دې کې هم دوستانو د ځان لپاره پروډکټ پیدا کولی شئ. تاسو چې د پښتو وګرځئ دوستانو چې دپاره هم پروډکټ د ځان لپاره په دې کې هم پروډکټ پیدا کولی شئ. اوس کوم کروم ایکسټنشنونه چې تاسو را ډاونلوډ کړئ. اوس د مثال لپاره دا پروډکټ په جلا صفحه کې راخلاصومه. هغه مې تاسو ته ویلي چې کنټرول او کلیک یا رسته کلیک وکړئ. کنټرول نه دلته به راسئ اوپن لینک ان نیو ټیپ په دې به کلیک وکړئ. دا به هم تاسو ته په جلا وینډو کې راخلاصي. نو کله چې تر هغو چې دی موږ ته راخلاصېږي دوستانو موږ به او تاسو به په یو بلې کټګوري ته ولاړ شو. تاسو چې بیا راسئ اني ډیپارټمنټ باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو ته ټول هغه مین کټګوریان یې راخلاص کړي دوستانو. کوم مین کټګوریانو کې چې موږ لومړنی سر راغلي او بیوټي کیر پرسونل کیر کټګوري مو انتخاب کړې وه. اوس موږ ته هغه مین کټګوري راخلاصه کړي. اوس دوستانو که تاسو راسئ بله کټګوري هم تاسو کتلی شئ. هر ډول ډیجیټل ایجوکیشنل کټګوري ده الکترونیکل هوم اینډ کیچن هوم اینډ ډاینینګ کیچن اینډ ډاینینګ آفیس پروډکټ دا به سرچ کړو دوستانو. په آفیس پروډکټو کې به وګورځو چې څه رقم پروډکټونه پکې شته کوم چې نوي ریلیز سوي یا نوي لیست سوي په آفیس پروډکټ کې. نو د جست دوستانو تاسو ته ډېره آیډیا پیدا کېږي کوم نوي پروډکټونه چې لیست سوي وي اوس نوي بازار ته وړاندې سوي سیلرانو نوي لیست کړي. نو په چې تاسو کولی شئ یو پروډکټ په ډېره اسانۍ سره پیدا کړئ. دا کار د آفیس پروډکټونه چې کوم چې نوي ریلیز سوي دي. دا د آفیس پروډکټ مین کټګوري ده. دا نور چې تاسو ګورئ دوستانو دې ته دا بیا آفیس الکترونیکل چې د آفیس لایټ د آفیس سپلایر ستا چې بیا دی دا بیا ټوله سب کټګوریانې دي دوستانو.
دا پروډکټونه ټول نوي ریلیز سوي چې نوي سیلرانو نوي پروډکټونه په امازون کې لیست کړي وي، نو تاسو کولی شئ چې په دې څخه ښه پروډکټ ځان ته پیدا کړئ چې تاسو پکې وګرځېږئ. نو کله چې تاسو پروډکټ پیدا کړئ، د پروډکټ مو د ځان دپاره خلاص کړئ، کوم کروم ایکسټنشنونه چې تاسو اډ کړي وي، نو تاسو کولی شئ د هغه ته لاړ شئ، هغه د ځان دپاره پروډکټ هانټ کړئ. اوس آنلاین سیلر اډان چې تاسو کړی، دا تاسو ته زده کوونکو دا تاسو ته سټاک شمېري چې د دغه پروډکټ څونه سټاک په امازون کې اویلیبل دی یا سته، یا چې څونه سټاک د دغه نوکانو ته په امازون کې وجود لري. کله چې تاسو رالاست فلپکارت سټاک باندې په کلیک وکړئ، نو دی به لوډینګ وکړي. د لوډینګ څخه وروسته به دی تاسو ته ټول سټاک ښکاره کړي چې څونه سټاک په امازون کې وجود لري د دغه نوکانو ته. دی به لوډینګ کوي دوستانو. تاسو به راسئ، دا کروم ایکسټنشن دوستانو ما تاسو ته ویل چې دا راته ډاونلوډ کړئ. ولې دا د یو پروډکټ په اړه تاسو ته ټوله معلومات درکوي، هغه لکه ASN نمبر چې ما تاسو ته په تېر درس کې ویلي. ASN نمبر امازون سټنډرډ ایډنټیفیکیشن نمبر دی، هغسې د برانډ نوم دی، سیلر دی چې څوک یې سیلر دی، دا د ګوري فلفلمنټ FBA په چې خو تاسو پوهېږئ فلفلمنټ FBA څه معنا لري. سیلران یې دوه چې ریویو یې څونه ده، ریټینګ یې څونه دی، کیټګوري یې کومه ده، بیوټي ان پرسونل کیر BSR. کله چې موږ او تاسو په داسې دوستانو په داسې یو جدول کې BSR پیدا کوو، بیا له د امازون د پروډکټ هغه ډیټیلز یا انفارمیشن ته چې ولاړ نه سئ، بل ځای دی په ویبسایټ کې BSR نور ته لیکي. نو BSR چې بیا تاسو پیدا کوئ دوستانو، د کیټګوري و بغل ته چې هر عدد لیکلی هغه یې BSR دی. اوس بیوټي اینډ پرسونل کیر دا د چا کیټګوري ته د بیوټي کیټګوري ته پروډکټ چې دی په بیوټي کیټګوري کې شامل دي. اوس د جې BSR دا دی، دا دوستانو د 12556 رقم چې اوس په شنه رنګ ستا ده. اوس یې BSR د جې BSR یا بیسټ سیلر رنګ کې همدا دی. نو هغه تاسو کولی شئ د کیټګوري څخه چې په هلته کوم عدد چې په هغه عدد کې پیدا کړئ. نو دا د دغه کروم ایکسټنشن پري کروم ایکسټنشن ګټه ده. ګوره پرایس درته ښیي، وایټ وزن، ډایمنشن، دا ټوله تاسو ته ښیي. او کوم مشکلات چې تاسو پسې ځئ، موږ دلته راځو، راتاکېږو لاندې د پروډکټ ډیټیلز یا انفارمیشن پیدا کوو، دلته راځو په دا یې ګرځو په چې کې داسې کومې خبرې مثال په طور نشته، لیکن هلته سته. نو تاسو دا کروم ایکسټنشنونه ستاسو سره ډېره مرسته کولی شي چې تاسو د ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. دا د کروم ایکسټنشنونو ګټه ده دوستانو چې موږ ته را رسوي. دا د لوډینګ لا نه دی خلاص شوی، د لوډینګ خلاص یې. کله چې د لوډینګ خلاص شو دوستانو، نو تاسو چې هر څومره سټاک شامل وي ټوټل سټاک دلته درته راوړي. دلته FBA چې څونه د FBA سیلرانو سره شته، څونه د FBM سیلرانو سره شته، ټوله تاسو ته همدلته ښکاره کوي. نو چې ته ویل دا زموږ او ستاسو د پروډکټونو د نیو ریلیز پروډکټونه چې کوم پروډکټونه موږ او نیو ریلیز شوي، تاسو ته هغه پروډکټونه پیدا کوي. لوډینګ څومره وخت ونیوي. اوس راځو دوستانو د نیو ریلیز څخه وروسته تاسو نیو ریلیز وکتله. د نیو ریلیز څخه وروسته تاسو بل ځای هم خپل د ځان لپاره پروډکټ پیدا کولی شئ چې هغه بیسټ سیلر دی، یعنې چې ډېر خرڅلاو لري، یا بیسټ چې په لنډ وخت کې ښه خرڅ شوي دي یا ښه خرڅلاو یې درلودلی دی. نو تاسو ته بیسټ سیلر څخه هم تاسو نظر اخیستی شئ چې مثلا زه کوم پروډکټ لیست کړمه د ځان لپاره چې هغه ښه سیل ولري. نو کله چې تاسو راسئ په امازون ویبسایټ را خلاص کړئ، نو تاسو په دلته دا دی دوستانو، دلته هم تاسو پیدا کولی شئ بیسټ سیلر. او کله راسئ تاسو پر آل باندې کلیک وکړئ، دلته هم دا دی ستا بیسټ سیلر. کله چې تاسو پر بیسټ سیلر باندې کلیک وکړئ، اوس به تاسو ته دا ټوله هغه پروډکټونه را خلاص کړي کوم چې په دا لنډ وخت کې په ښه سیل رسېدلي دي. دا دوستانو ټول یې تاسو ته هغه پروډکټونه را خلاص کړه چې ښه سیل لري، یعنې په امازون کې په بیسټ سیلر کې شامل دي. چې دا بیا دا کیټګوریانې چې دا په ټولو کیټګوریانو چې په هغه کیټګوري کې تاسو غواړئ. اوس بیسټ سیلر ان کیچن اینډ ډاینینګ، د کیچن اینډ ډاینینګ پروډکټونه یې اوس هلته را خلاص کړي دي، کوم چې ښه سیل لري. نو لومړنی سر کې هغه درته را خلاص کړي دي. اوس دا
بوتلان دي دا 6 سل لري دوستانو دا ډېر وځي دا په امازون ویبسایټ کې دا د اوبو بوتلان چې کوم چې دا ټوله همدا رقم. اوس دلته تاسو کټګوري هم انتخاب کولی شئ د مثال ډول تاسو په لاس بیوټي پرسونل کیر دا کټګوري هم انتخابولی شئ. په بیسټ سیلر کې چې کوم پروډکټونه د فیشن په برخه کې وځي نو تاسو هغه د ځان لپاره کتلی شئ. دا دوستانو دا پروډکټونه چې دي په ښه سیل کې شامل دي چې دا ډېر ښه سیل لري په امازون په ویبسایټ کې چې ګورئ دوستانو دا د ټوله د آرایش په برخه کې دي دا ښه سیل لري. دا یوازې دوستانو د آرایش برخه نه نور کټګوریان هم کولی شئ تاسو انتخاب کړئ. په نورو کټګوریانو هم دا د مثال په ډول دا ټوله کټګوریانې شاملې شي تاسو کولی شئ انتخاب یې کړئ او په هغه کې وګرځېږئ. د مثال په ډول زه اوس خپله کټګوري انتخابوم لاندې به راسم هومن کې هیلث دی هوم میډ پروډکټ ګراوسري د دوستانو ګفټ کارت یا کوم د تحفې کارټونه چې نو دا ټوله کټګوریانې پکې شاملې دي دوستانو. تاسو کولی شئ په هره کټګوري کې وګرځېږئ او د ځان لپاره سم مناسب او د خرڅلاو وړ پروډکټ پیدا کړئ. تاسو د بیسټ سیلر څخه هم نظر اخیستلی شئ چې هغه هم تاسو سره کومک کولی شي چې کوم پروډکټ تاسو ځان لپاره لیست کړئ. لومړی سر خو کوشش کوئ دوستانو که تاسو په خپل دماغ کې کوم پروډکټونه درتلله تاسو هغه سرچ کړئ د هغه سیل وګورئ چې هغه څنګه دوی سیل لري نه لري. که بیا هم تاسو ته نظر نه درتلی چې په نظر یا په فکر کې مو داسې کوم پروډکټ نه و نو د هغه دپاره چې تاسو کوم ټینشنونه پر ځان باندې وانخلئ ستاسو د ټینشن د ختمولو دپاره دا لارې ډېرې وساجي چې تاسو پروډکټ ته ورسېږئ او ډېر خلک د دغه څخه استفاده کوي دغه لارې باندې ځکه چې په دې یو ښه پروډکټ تاسو پیدا کولی شئ. تاسو ته هغه ټوله پروډکټونه در معلومېږي چې کوم چې په امازون کې سیل لري کوم چې ښه خرڅېږي کوم چې نوي ریلیز شوي او د هغسې نورې طریقې شته چې تاسو یې کولی شئ د هغه له لارې د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کړئ. دوستان دا هیلث پرسونل کیر پروډکټونه دي چې دا هم یو کې مین کټګوري ده چې سب کټګوریانې هم شته. هره مین کټګوري ځان ته سب کټګوریانې لري چې هغه ډېرې زیاتې دي. نو دا تاسو د بیسټ سیلر له لارې څخه هم تاسو کولی شئ د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کړئ. د لوډینګ لا نشو خلاص دا دی دوستانو د لوډینګ چې دی دا خلاص. اوس ګورئ دا پروډکټ چې دی دوستانو دا 2 سیلرانې خرڅوي هغه هم دواړه FBA دي. سټاک یې څونه وجود لري ټوټل 10 دی. ګوره هغه هم د FBA سیلرانو سره دی چې 5 کوانټیټي د یوه سره دی 5 د بل سره چې نه یو یې هم په 40 ورکوي بل یې هم په 40 ورکوي. د یوه ته هم 100% ریټینګ یا سټار یې پوره چې د بل ته هم پوره چې یو یې په نوي کانډیشنل کې خرڅوي بل یې هم په نوي کانډیشنل کې خرڅوي. یعنې چې دا دوستانو دا ستاسو سره دا کومک کوي چې تاسو ته دا در وښیي چې دا اوس د امازون په دغه ویرهاوس کې د نیویارک په ویرهاوس کې د دغه سیلر سره دا په موږ چې ګرځو د دغه سیلر سره په دغه لیسټینګ کې څو دانې وجود لري 10 دانې. یعنې چې 2 سیلران چې په دا لیسټینګ کې د دوی سره 10 دانې وجود لري 5 د یوه سره چې 5 د بل سره نو دا د دا کروم ایکسټنشن پیدا ده چې موږ ته دا لیسټینګ سټاک چې دی هغه راته شماري او موږ ته د هغه په اړه معلومات راکوي او دا خو مې درته ویل دوستانو FBA والمارت دا ټوله د ګریپلي کار ګریپلي چې دا موږ ته د ګریپلي په مرسته دا ټوله معلوموي. نو تاسو دوستانو کولی شئ د کروم ایکسټنشنونو څخه هم پروډکټ هانټینګ وکړئ دا به ستاسو سره ډېره مرسته کوي. اوس دوستانو دا هم دا کټګوري تاسو کولی شئ ګوره دا ټوله ښه سیلر دا په ټوله په بیسټ سیلر کې شامل دي. نو تاسو د بیسټ سیلر د لارې څخه هم کولی شئ چې د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کړئ. اوس د بیسټ سیلر څخه ما سوه بله کومه لاره چې ده هغه امازون سرچ بار دی. د امازون سرچ بار کې تاسو کولی شئ د ځان لپاره پروډکټ سرچ کړئ. کوم نظر یا پروډکټ ستاسو په دماغ کې راسي تاسو کولی شئ هغه د امازون په ویبسایټ کې سرچ کړئ او د ځان لپاره پروډکټ پیدا کړئ. مثال په ډول اوس زه راځم یو پروډکټ سرچ کومه چې هغه پروډکټ دی
دا یې ایکس لایسر د ایکس لایسر هغه د هغې کوم تراشک چې د دوستانو اوس دا پروډکټ ما سرچ کړي اوس په د امازون په شاپینګ سنټر کې ماته د ایکس لایسر پروډکټونه راخلاص کړي کوم پروډکټونه چې هغه د ایکس لایسر کې شامل وي کوم ډولونه یې وي هغه ټوله ماته دلته راخلاصوي ګورئ دوستانو دا ټوله هغه ډولونه چې د هغې د تراش چې په امازون په ویب سایټ کې خرڅېږي جلا جلا ځانګړي ډولونه لري تاسو په داسې سرچپاله طریقه سره هم د ځان لپاره پروډکټ انتخابولی سئ یا پیدا کولی سئ نو چېرته ویل کېږي تاسو څه کوئ په سرچپاله طریقې د ځان لپاره پروډکټ سرچ کوئ چې تاسو کوم نظر درځي تاسو پروډکټ سرچ کړئ او پیدا به کړئ د ځان لپاره چې د یو پروډکټ نوم تاسو ته درسي ګورئ دوستانو ما سرچ کړئ کیټګوریانې اني ډیپارټمنټ او دا ټوله کیټګوریانو کې تاسو کولی سئ وګرځئ او پروډکټ پیدا کړئ بله کومه طریقه چې ده هغه ډېره ښه ده ښایسته ډیل ټو ډې طریقه دا ده چې دا کوم پروډکټونه دوستانو نن ورځ په هغه باندې ډیل سوي یعنې هغه خرڅ سوي یا نوي رانیول سوي یا په امازون کې لیست سوي هغه کوم چې دی د نن ورځې چې یې تاسو د هغه څخه هم آیډیا اخیستلی سئ چې تاسو په راسه دوستانو دلته هم تاسو پیدا کولی سئ شاید ستاسو کمپیوټرونو کې فرق ولري ټوله په یو رنګ نه وي تاسو دلته هم دا طریقې ته لاړ سئ دا طریق څخه هم ټوډې ډیلز پیدا کولی سئ تاسې راسئ په ټوډې ډیلز په کلیک وکړئ چې دا موږ ته راخلاص سي نو د چې له طریقه موږ کولی سو هغه پروډکټونه د ځان لپاره پیدا کړو په کوم کې چې فعلا ډیلز روان وي کوم چې نن ورځ پر هغه باندې سوداوي سوي تاسو د هغه دپاره هم د ځان لپاره پروډکټونه پیدا کولی سئ ټوډې ډیلز دا پروډکټونه دا ټول هغه پروډکټونه دوستان اوس راته شو کوي یا ښکاره کوي پر کوم چې نن ورځ ډیل درسره سوی ګورئ دوستانو دا ټول هغه پروډکټونه چې کوم پروډکټونه باندې چې نن ورځ ډیل درسره سوی کوم پروډکټونه چې نن ورځ رانیول سوي تاسو هغه ټوله پروډکټونه د دغه د لارې څخه پیدا کولی سئ او په هغې کې د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کولی سئ هغه مشخصات کوم پروډکټ مشخصات چې تاسو یې کتلی سئ او د ځان لپاره انتخاب او سورس کولی سئ اوس دوستانو کله چې تاسو ټوډې ډیلز راخلاص کړه تاسو ته خو دلته هم کیټګوریان ښکاره ګورئ دلته چې هم درته ښکاره کوي آل ډیلز کوم ټوله چې پکې خرڅوي ځانګړي کیټګوریانو کې ګورئ چې هغه څو تاسو یې غواړئ په هماغه کیټګوري کې اوس دوستانو موږ آل ډیلز ولرو ټوله هغه پروډکټونه راته راوړي کوم چې نن په امازون کې خرڅ سوي یا نن پر هغه باندې سودا سوي وي نو دا ټوله هغه پروډکټونه چې نن په امازون کې خرڅ سوي دي ګورئ دوستانو د دې څخه تاسو ته ډېره نظریه در پیدا کېږي چې تاسو باید څنګه پروډکټ پیدا کړئ څنګه پروډکټ د ځان لپاره وګورئ دا هغه ټوله هغه پروډکټونه چې کوم چې نن د امازون په دغه شاپینګ سنټر کې یا په دغه الایت کې خرڅ سوي دي دا ټوله هغه پروډکټونه دي تاسو هم کولی سئ چې د دغه پروډکټونو له لارې څخه د ځان سره نظر واخلئ کوم پروډکټونه چې خرڅېږي هغه د ځان سره نوټ کړئ او د هغه پروډکټ د ځان لپاره پیدا کړئ لیست یې کړئ سورس او لیستینګ یې په امازون کې وکړئ البته پر هغه مشخصاتو چې پروډکټ باید چې تاسو پیدا کړئ ګوره دوستانو دا یوه صفحه ده یعنې 390 صفحې دلته وجود لري دا په ټوډې ډیلز کې نه 390 صفحې چې د 390 صفحو شان شته چې دلته په امازون کې نن ورځ خرڅ سوي دي چې دا اوس موږ او تاسو په یوه صفحه کې وګرځېدلو دا ټول هغه پروډکټونه چې په دغه اولنۍ صفحه کې سته چې 390 دا رقم نور صفحې دي نو تاسو چې په دا 390 صفحو کې وګرځئ چې تاسو ځان لپاره حتما ښه پروډکټ پیدا کولی سئ چې
دا کار موږ ته د کوم طریقه کېږي د نیو ریلیز پروډکټ نه له خوا څخه کېږي یا ډیل ټو ډے البته وبخښئ دوستانو د ډیل ټو ډے د خوا څخه کېږي کوم چې نن ورځ خرڅ شوي چې او بله د سرچ بال طریقه چې د دوستانو کله چې تاسو راسئ په سرچ کې د ماینس یا منفي نښان ووهئ کله چې تاسو ویلې په هر رقم توري چې تاسو ووهئ پر انټر یا پر سرچ په کلیک وکړئ بس تاسو ته میکس پروډکټونه په امازون په ویب سایټ کې راخلاصېږي کوم پروډکټونه چې میکس وي تاسو ته هغه پروډکټونه راخلاصېږي دوستانو چې په هغه کې بیا تاسو کولی شئ پروډکټ پیدا کړئ ماینس یا منفي په تاسو په سرچ بار کې وي کله چې تاسو ماینس یا منفي په سرچ بار کې وله نو تاسو بیا کولی شئ هر رقم تور چې مو ولیکله تاسو ته امازون میکس پروډکټونه راخلاصوي د لوډینګ به وشي ګورئ دوستانو دا ټول هغه پروډکټونه چې میکس پروډکټونه تاسو ته راخلاصوي دا هم ډېره وسعه طریقه ده منفي یا ماینس او په سرچ بار کې که 2 توري که 10 توري که 20 توري چې هر رقم توري ولیکئ همهغسې تاسو ته راخلاصوي میکس اوس ګورئ دوستان دا پروډکټ چې دی دا 400 دانې څخه زیات په تېره میاشت کې خرڅ شوی دی دا د 100 څخه زیات خرڅ شوی دی همدا رقم دا د 500 څخه زیات خرڅ شوی دی دا هم د 500 څخه زیات خرڅ شوی دی دا پروډکټ چې دی د 200 څخه زیات خرڅ شوی دی دا چې دی د 50,000 څخه زیات خرڅ شوی دا پروډکټ چې تاسو وینئ په $4 دی په $10 دی په دغه تېره میاشت کې د 50,000 څخه زیات خرڅ شوی دی 15 سیلرانې دا پروډکټ د 1000 څخه زیات خرڅ شوی دی قیمت یې $990 یا تقریبا $990 قیمت دی دا پروډکټ په تېره میاشت کې هم د 1000 څخه زیات خرڅ شوی دی دا پروډکټ د 200 څخه زیات خرڅ شوی دی دا پروډکټ هم د 200 څخه زیات خرڅ شوی دی په تېره میاشت کې نو تاسو کولی شئ دوستانو له دغه طریقې څخه هم وکولی شئ د ځان لپاره پروډکټ انتخاب کړئ یعنې د پروډکټ هر باندې کوم نظر تاسو ته نه درځي چې څنګه پروډکټ انتخاب کړئ څنګه پروډکټ سرچ کړئ یا کوم سرچونه چې تاسو کړي چې بالا نور په دماغ کې نه لري پروډکټونه د نومونه درسره نو تاسو د دغه لارو څخه هم کولی شئ چې په هغو لارو کې شامل دي نیو ریلیز کوم پروډکټونه چې نوي ریلیز شوي بیسټ سیلر کوم چې ښه خرڅلاو ولري امازون سرچ بار کې دا سرچ کولی شئ ډیل ټو ډے پر کوم چې نن ورځ معاملې شوي خرڅ شوي نن ورځ چې هغه ما تاسو وویل چې موږ په یوه صفحه کې وګرځېدو خو 390 نورې صفحې وي دغسې ماینس سرچ بار کې د امازون په هکله چې هر رقم توري تاسو ولیکئ تاسو ته میکس پروډکټونه راخلاصوي چې دې ته ویل تاسو د پروډکټ آیډیاز په دا طریقه اخیستلی شئ ځو کیټډ کیټګوریز ته ځو کیټګوریز دوستانو دا ځینې هغه کیټډ کیټګوریانې چې کله چې تاسو په امازون کې کار شروع کړئ نو تاسو په لومړنۍ سر په دا کیټګوریانو کې نه ځئ یا به د ځان لپاره پروډکټ په دا کیټګوریانو کې نه انتخابوئ هغه کیټګوریانو کې شامل اتومیټیک کیټګوري ده بیبي ده هیلث ده بیوټي ده ټای اینډ گیمز ده الکترونیکل ده انډسټري ده دا ځینې هغه کیټګوریان چې دوستانو په دې کې چې هغه بیبي ده هیلث ده بیوټي ده ټای اینډ گیمز ده دا کیټډ کیټګوریان چې د دې لپاره امازون ستاسو څخه یو ځانګړی ډول سرټیفیکیټ یا اپروول غواړي چې تاسو باید هغه د ځان سره ولرئ که تاسو هغه نه لرئ نو تاسو هغه پروډکټونه نشئ خرڅولی خو انډسټري الکترونیکل او اتومیټیک چې ده دا لومړني کوم نوي سیلران چې تاسو یاست ستاسو لپاره لومړنی سر ښه نه وي چې په دا پروډکټو کې ولاړ شئ کله چې د وخت په تېرېدو سره تاسو تجربه ترلاسه کړله پروډکټونه مو سیل کړله په ویب سایټ کې مو یا په دکان کې مو پروډکټونه زیات شوله بیا که تاسو په دې کې پروډکټونه هم کښېږدئ مشکل نه پیدا کېږي کله چې تاسو الکترونیکل یا هغه پروډکټونه چې برق خوري یا بیټرۍ خوري تاسو په خپل ګدام کې د ځان لپاره راوغواړئ په امازون ویب سایټ ویرهاوس یې واستوئ شاید که پر هغه سیل نه راځي تاسو ته خراب شي بیټریانې زنګ وکړي بیټریانې خرابېږي دا پروډکټونه به تاسو نه خرڅوئ دوستانو اتومیټیک بیبي هیلتي بیوټي ټای اینډ گیمز الکترونیکل او انډسټري
د الکتریسټي ته دوستانو په دې کې هر نوع چې الکتریسټي که هغه پیچلي تاسو راچوئ که تاسو چې اچوئ د دې پروډکټونو څخه په لومړي سر کې لږ لرې شورئ، هغه په لومړي سر کې مه خرڅوئ. کله چې تاسو مخ ته ولاړاست تجربه مو زیاته کړه بیا تاسو خرڅولی سئ، بیا د امازون تاسو ته اپروول هم درکوي د پروډکټونو ته. کله چې تاسو هلته ستاسو سیل زیاتې شي تاسو سیل کوئ هلته امازون تاسو ته کیټډ کیټګوري په انکیټډ کیټګوري اړوي چې هغه پورکیټډ او انکیټډ کیټګوري خو انشاءالله چې تاسو پوهیږئ پر هغه مو بحث کړی دی چې کیټډ کیټګوري څه ته وایي که انکیټډ کیټګوري څه ته وایي، یا به مخته بحث پر وکړو. بل چې دی د پروډکټو هوا چې هغه پروډکټونه دوستانو چې تاسو باید د هغه څخه مخنیوی وکړئ او هغه پروډکټونه تاسو باید خرڅ نه کړئ. د هغو کې شامل دي اول اوور سایز دی. اوور سایز چې باید چې سایز یې ډېر غټ نه وي. تاسو کولی سئ چې ښه پروډکټ د ځان دپاره انتخاب کړئ چې ښه سایز ولري. کله چې تاسو راسئ نو تاسو دوستانو باید چې ډېر غټ سایز ونه لرئ، داسې پروډکټ د ځان دپاره انتخاب نه کړئ چې هغه ډېر غټ سایز ولري. لکه په تېره درس کې هم تاسو پوښتنه وکړه تاسو د سایز زمانه. نو سایز چې دی دوستانو کله چې تاسو راسئ په ګوګل کې به ولیکئ امازون سټنډرډ سایز، نو دا دوستانو دا سایز دی. سایز دې ته ویل کېږي د یو پروډکټ عرض، طول، بلندي یعنې چې جګوالی، اوږدوالی، بلندوالی چې د یو پروډکټ سایز ویل کېږي. اوس د امازون سټنډرډ سایز دی چې امازون ته اکسپټیبل دی، یعنې هغه سټنډرډ سایز دی چې د امازون ته چا به خبر په خوشحاله یي هغه دغه سایز دی چې باید چې یو پروډکټ سایز دومره وي چې په دې باندې په تاسو باندې شیپینګ کوم شیپینګ کاست دی، امازون ریپر پیس دی، فولفیلمنټ پیس دی، هغه ټول تاسو ته په کمه اندازه باندې راځي، په تاسو باندې په ډېره لوړه کچه نه راځي. که چیرې سایز غټ وي هم تاسو کولی سئ چې خرڅه کړئ، دا محدودیت نه لري چې خامخا باید چې همدومره سایز که د چا څخه غټ وي یا کوچنی وي تاسو نسئ خرڅولی. تاسو خرڅولی سئ خو د امازون سټنډرډ کوم سایز دی هغه دا سایز دی چې په دې باندې تاسو هغه کوم شیپینګ کاست، فولفیلمنټ پیس دی او ریپر پیس دی، سټوریج پیس دی، پر دغه سایز باندې په تاسو باندې کم راځي. نو د یو اکسپټیبل سایز موږ پیدا کړو دوستانو. تاسو به راسئ په امازون کې نه بل البته په ګوګل کې ولیکئ امازون سټنډرډ سایز، نو تاسو ته به د امازون هغه کوم سټنډرډ سایز اکسپټیبل سایز دی هغه به درته راوړي. اوس تاسو که دلته راسئ د دغه پروډکټ سایز به زه تاسو ته وښیم چې د دا پروډکټ سایز څومره دی. اوس ګورئ دوستانو د دا پروډکټ سایز دغه دی، د 9.45 ضرب 8.28 ضرب 2.2 انچه. نو د چې پروډکټ سایز دی یا ډایمنشن یې دومره دی او په ګوګل کې د امازون سټنډرډ سایز څونه دی 15 ضرب 12 ضرب 0.15 انچ. د چې ته بیا د امازون سټنډرډ سایز دونه دی، لیکن د دا پروډکټ سایز څونه دی 9.15 ضرب 8.28 ضرب 2.2 انچ، یعنې دا در هغه ډېر کوچنی دی کوم چې د امازون سټنډرډ سایز، یعنې دا ډېر ښه پروډکټ دی چې په سایز کې. نو تاسو کولی سئ د ځان لپاره داسې یو پروډکټ هم انتخاب کړئ چې د هغه سایز باید چې ډېر غټ نه وي بل کیډډ وي. هغه پروډکټونه به تاسو نه لیستوئ چې هغه امازون تاسو ته ستاسو څخه اپروول غواړي، هغه ستاسو لپاره ګیډډ وي. نو تاسو په ګیډډ پروډکټونو څخه هم مخنیوی کوئ. په لومړي سر کې به هغه چې ګیډډ پروډکټونه ما تاسو ته وویل دوستانو، لکه هغه کوم بیبي چې وه هیلث وه، بیبي هیلث، بیوټي، joint games، electricity، industry او automatic، دا هغه کټګوریان دي چې لومړني سر به تاسو په دا کټګوریانو کې نه ځي. بل اکسپایر ډیټ دی. هغه پروډکټونه به دوستانو تاسو نه لیست کوئ چې هغه اکسپایر تاریخ لري یا اکسپایر ډیټ کېږي، یعنې تر وخت تېرېږي. بیا کې هم تاسو خرڅوئ اکسپایر ډیټ پروډکټ به تاسو پروډکټونه بازار ته یا امازون ویرهاوس ته استوئ یا وړاندې کوئ چې د هغه لږ تر لږه 2 کاله وخت ولري. په لومړي سر کې باید داسې پروډکټونو کې تاسو نه ځئ چې هغه اکسپایر ډیټ وي او د هغه تاریخ تر وخت تېرېږي او تاریخ ولري. بل چې دی دوستانو فود آیټمز دی. داسې پروډکټ هم تاسو نه انتخابوئ چې هغه د خوراکي شیان وي، ځکه امازون چې دی امازون ویبسایټ ډېر حساس دی. هغه پروډکټونه چې تاسو یې خرڅوئ که هغه د انسان د صحت سره کوم روابط ولري، نو امازون په هغه کې ډېر حساس دی. ستاسو څخه اپروول غواړي چې ستاسو څخه اجازه نامه غواړي چې تاسو په هغه لرئ، بیا تاسو کولی سئ چې دا خرڅ کړئ. نو تاسو به د فود آیټمز هم دوستانو ځان ساتئ نه بې خرڅوئ. بل ایزي بریکیبل چې هغه پروډکټونه چې ژر
ماتیږي. یعنې ګیلاسونه، کوم داسې بوتلان، لوښي او دا شیان به هم تاسو نه خرڅوئ چې هغه ژر ماتیږي، ځکه چې تاسو په پرایویټ لیبل کې کله چې تاسو سورسینګ د البابا څخه کوئ، نو ستاسو سامان چې د چین څخه در امریکا رسیږي، نو په دا وخت کې پر لارې باندې که کوم خرابي ورته پېښ شي هم ماتیږي. په امازون ویرهاوس کې دی که استوي یې دغه کوي په سره ترتیبوي یې، په دا کې د ماتېدو امکان زیات دی. نو تاسو دا پروډکټونه به ستاسو ته په لومړني سر کې ایزي پرېکړل چې اسانه ماتېدونکي دا پروډکټونه به هم نه خرڅوئ. بل فیشن ریلیټډ کم په بیوټي کټګوري کې چې دی هغه په فیشن پورې چې اړه لري دوستانو، د داسې پروډکټونو څخه په ځان ساتئ. داسې په پروډکټونه به هم نه خرڅوئ. بل سیزنل پروډکټ هغه پروډکټونه چې سیزن لري، سیزنلي پروډکټونه چې لکه جانکټان، کوټونه، جرابې، بوټونه او داسې نور هغه سیزنلي پروډکټونه چې په ژمي کې خرڅېږي، په دوبي کې نه خرڅېږي، یا په دوبي کې خرڅېږي په ژمي کې نه خرڅېږي، داسې پروډکټونو څخه به هم ډډه کوئ، نه پرې خرڅوئ. بل چې دی پټنټ پروډکټ دی، پټنټ پروډکټ هغه پروډکټ ته ویل کېږي چې د یو برند په خپل نامه لوګو سره ثبت کړي وي. پټنټ معنا حق، د یو بل چا حق وي، د هغه د بې اجازې ما سوا هم پټنټ پروډکټ تاسو نشئ خرڅولی. پټنټ پروډکټ دوستانو لکه کوم پروډکټ؟ پټنټ پروډکټ دوستانو دې ته ویل کېږي کله چې تاسو راغلئ، اوس ګورئ دا امازون دا پروډکټ باندې دا شاته چې کومه لوګو ده دوستانو، تاسو وینئ دا لوګو د کوم د آرایش سامان چې دی دغه نوڅ د دا شاته ګورئ دلته لوګو ده، چې دغه لوګو ولري دا یو پټنټ پروډکټ دی، چې دغه برند دا لوګو دغه برند لوګو ته په خپل نامه سره ثبت کړی دی. نو تاسو به داسې پټنټ پروډکټونه نه خرڅوئ. پټنټ پروډکټونه به تاسو نه خرڅوئ. تاسو به په لومړني سر کې سپین یا جنریک پروډکټونه خرڅوئ. هغه پروډکټونه به تاسو خرڅوئ چې هغه مونیفیکچر جوړ کړي وي او بازار ته وړاندې کړي وي، هغه د چا په نامه لوګو سره ثبت نه وي. دا پروډکټونه پروډکټ داسې ونیئ دوستان، دا په خپله برند لوګو باندې شته. تاسو به داسې پروډکټ نه خرڅوئ. که تاسو راسئ یو بل پروډکټ سرچ کړئ، اوس ګورئ د هګۍ سلای، اوس ګورئ دوستان دا پټنټ نه لري، دا پټنټ نه دی، دا پروډکټ دی پټنټ نه دی، لوګو شی نشته، سپین جنریک پروډکټ دی. تاسو دا لیستولی شئ؟ نه، دا لیستولی شئ دوستانو. دا پروډکټونه تاسو ټوله لیست کولی شئ ځکه چې دا پټنټ نه لري. اوس که تاسو راسئ داسې پروډکټ لیست کړئ چې هغه د بل یوه برند پټنټ دی، تاسو بیا که چیرې هغه لیست کړئ، هغه برند به تاسو په امازون باندې د هغه بې اجازې ما سوا تاسو کولی شئ پر تاسو شکایت وکړي چې تاسو اکاونټ در بند کړي. دا یو برند نوم دی دوستانو، زه به دا برند درته سرچ کړم چې دی کوم پروډکټونه خرڅوي. ګورئ دوستانو دا اوس برند دی، دی چې کوم پروډکټونه په امازون ویبسایټ کې خرڅوي، هغه کوم چې د ده سره راجستر یې هغه د په خپل نامه یا لوګو سره ثبت کړی وي. داسې په داسې راسي دوستانو. ګورئ یوه خبره په دا ځای کې بل، کله چې تاسو بیسټ سیلر پروډکټ پیدا کوئ دوستانو، ګورئ په تاسو دوه نوع پروډکټونه چې هغه ډېر مخته راځي، یو بیسټ سیلر دی چې هغه ډېر خرڅلاو لري، او بل امازون چوایس دی. اوس ګورئ دا بیسټ سیلر دی، دا پروډکټ چې دی دوستانو بیسټ سیلر دی، یعنې دا پروډکټ زیات خرڅلاو لري، 6 سیلران چې 15,000 څخه زیات په تېره میاشت کې خرڅ شوی دی. ګورئ د دوستانو په دا ځای کې چې شو ته لیکلی چې بیسټ سیلر، یعنې چې دا ډېر خرڅېږي، نه ښه سیل لري. او ځینې ته بیا راسئ دا رقم دلته لیکلی امازون چوایس، یعنې چې هغه دونه چې امازون د امازون چوایس، امازون هر ګراهک ته یا کسټمر ته د هغه ضمانت کوي، یعنې چې هغه ته امازون چوایس. نو دوستانو تاسو به هغه پروډکټونه نه خرڅوئ چې هغه د بل چا په نامه یا لوګو سره ثبت وي یا د هغه په پټنټ باندې ثبت وي. د مثال په طور زه راځم دلته لیکم لوډینګ خلاص دوستانو. دا اوس دوستانو دغه یو پروډکټ دی، دا موږ را خلاص کړئ.
پروډکټ کله تاسو دوستانو راخلاص کړئ. اوس دا پروډکټ دا چې دی دوستانو دا اوس په ټرند دی نه د پرنټ پروډکټ دی. تاسو نشئ کولی د دا پرنټ پروډکټ بې له د دغه پرنټ له اجازې څخه خرڅ کړئ. همداسې به تاسو دوستانو دا چې دی دوستانو دا اوس یو پټنټ پروډکټ دی ګورئ دا د پرنټ خپل نوم دی دا لوګو یې دا تاسو نشئ کولی چې دا پروډکټ په امازون ویبسایټ کې بې له د دغه پرنټ د اجازې څخه خرڅ کړئ. که چیرې تاسو په دا پرنټ د اجازې څخه خرڅ کړئ دا پروډکټ او دا پرنټ تاسو شکایت کولی شئ او ستاسو اکاونټ در سسپند یا بند کولی شئ. کله چې ستاسو اکاونټ در سسپند کړئ بیا به تاسو د امازون سره کیس خلاصوئ بیا یې درته خلاصیږي. دا پروډکټ دی ګورئ دوستانو دا یو پټنټ پروډکټ دی ګورئ دغه لوګو یې پر سر باندې خپل د نامه لوګو ثبت چې دا هم یو پټنټ پروډکټ دی دا هم تاسو د پرنټ په اجازې څخه نشئ خرڅولی. نو تاسو په دغه پروډکټونو څخه هم ځان ساتئ کوم چې پټنټ پروډکټونه وي او سیزنلي پروډکټونه خو مې درته ویلې هغه پروډکټونه به تاسو نه خرڅوئ چې هغه سیزنلي چې سیزن لري په ژمي کې خرڅېږي په دوبي کې نه خرڅېږي په دوبي کې خرڅېږي په ژمي کې نه خرڅېږي. نو د دا پروډکټونو څخه به هم تاسو ځان ساتئ. دا هغه پروډکټونه چې تاسو باید چې نه کوئ خرڅ په امازون کې. نور هم ډېر زیات کټګوریانې شته تاسو کولی شئ په هغه کې په هوم اینډ کیچن کټګوریانو کې شو کې هوم اینډ کیچن ده ګراوسر کټګوري ده بیبي کټګوري ده بیبي کټګوري کې به تاسو په لومړي سر کې نه ځئ خو وروسته چې تاسو په امازون په ویبسایټ کې پروډکټونه لیست کړئ سیل مو راسي بیا تاسو کولی شئ چې په هغه کټګوري کې هم لاړ شئ. دغسې آفیس کټګوري ده آفیس کټګوري ده دوستانو کیچن اینډ ډاینینګ د هوم اینډ ډاینینګ کټګوري ده. په دا ټوله کټګوریانو کې تاسو تللی شئ د ځان لپاره پروډکټ انتخابولی شئ او خرڅولی شئ. بل چې دی دوستانو اوس موږ راځو د کوم پروډکټ چې موږ د ځان لپاره پیدا کوو هغه باید چې کوم مشخصات ولري. لومړنی دا د امازون د یو اس ای کریټریا ده چې تاسو باید چې پر دې کریټریا د ځان لپاره پروډکټ پیدا کړئ. اول یې ریویو ده. ریویو د پروډکټ ریویو باید چې څومره وي وای ریویو should be less than 400 in top 10 trip. دا بیا موږ تاسو په کله چې هیلمټن ته ولاړو د هغه د طریقې څخه هم پیدا کولی شو خو که چیرې په مینول طریقه سره کېږي لومړني 10 سیلرانو ریویوز په تاسو ټوله راخلئ سره جمع کوئ بیا وروسته بیا په 10 تقسیموئ په هغې چې د 3 سیلرانو ریویو د 400 څخه کمه راسي ریوینو یا کومه ریوینو چې تاسو یا ګټه چې دي د 50 سیلرانو ته په هغې چې تر 7000 څخه زیاته وي سرچ وایلوم یې په هغې چې د 10000 څخه زیات وي. ایوریج پرایس چې تاسو پوښتنه هم کړې وه چې تاسو د یو پرایس په اړه ایوریج پرایس یا په اوسط ډول یو پروډکټ چې تاسو انتخابوئ د هغه پرایس باید چې د 11 یا 12 څخه ډالرو څخه نیولې تر 40 ډالرو پورې وي. ریټینګ یې باید د 4.2 څخه زیات وي او وایټ یا وزن یې باید چې څومره وي 2 کیجي وي یا 2 کیلوګرامه وي چې د دې څخه باید اضافه نه وي. بل یو کې د یو کې کریټریا ده. په یو کې ستاسو ریویو باید چې د 200 څخه د 3 سیلرانو ته د 200 څخه کمه وي. که په یو کې مارکیټ پلیس کې څوک کار کوي ریوینو یې باید چې د 15000 پاونډه څخه کمه وي. سرچ وایلوم یې باید چې 15000 وي. ایوریج پرایس یې د 8 ډالر یا 7 ډالرو څخه ایرو څخه البته نیولې بیا د 6 ایرو پورې. ریټینګ یې باید چې د 4 څخه اضافه وي او وزن باید چې 2 کیجي وي. چې دا کومه کریټریا چې ده چې موږ باید په دغه کریټریا باندې چې موږ به د ځان لپاره څنګه پروډکټ انتخاب کړو دا کریټریا ده چې دوستانو زموږ او ستاسو د نن درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. کومې کریټریاوې چې د یو کې او یو اس ای دپاره چې تاسو په دا کریټریاوې درسره زده کړئ چې راتلونکی درس پکې موږ او تاسو په پریکټیکل ډول سره وکړو چې څنګه موږ په مینول ډول سره پروډکټ هانټ کوو. بل درس په پریکروم ایکسټنشنونه موږ د ځان لپاره څنګه پروډکټ هانټ کوو او بل درس به مو دوستانو چې موږ څنګه پروډکټ په فی ټولز باندې هانټ کوو د هغه سرچ وایلم څنګه معلوموو چې پر هغه بیا موږ او تاسو ډېر کار کوو ځکه پروډکټ هانټینګ چې دی دوستانو هغه تر ټولو مهم دی په امازون کې چې پروډکټ هانټینګ او پروډکټ سورسینګ چې دی دا دوه چې دی دا ډېر زیات مهم دی. نو په دې باید ډېر زیات کار موږ او تاسو وکړو چې دا مو د په شمو په دې کې تجربه زیاته شوله. وروسته بیا تاسو که تاسو پروډکټ هانټینګ او پروډکټ سورسینګ ښه زده کړئ نو تاسو لیسټینګ هم تاسو ته وساتئ. نو ټوله درسونه چې کوم مخته راځي هغه تاسو ته ډېر وساتي
تاسو باید چې پروډکټ هانټینګ باندې او په پروډکټ سورسینګ باندې تر ټولو ډېر زیات کار وکړئ او دا هغه پری کروم ایکسټنشنونه چې کوم چې تاسو دلته مې لیست هم درکړی و بیا هم تاسو ویل هغه سم نه معلومیږي یا ځینې کروم ایکسټنشنونه په هغه لیست کې هم وو خو ځینې تاسو دغه هم استفاده د دغه کوم چې هغه دلته نه وه د دا ځای هم لیکلی شئ چې یو آنلاین سیلر او ډن و امازون کویک ویوز دی ګریپلی کروم ایکسټنشن دی ګوګل ټرینډ چې څه دی پر دې بیا وروسته بحث کوو تاسو امازون سجشن ایکسپینډر هم ډاونلوډ کولی شئ ګوګل ټرینډ چې بیا کله پروډکټ هانټینګ مو وکړئ البته په کرایټریا کې یوه خبره دا ده چې ګوګل ټرینډ یې باید چې هغه فکر کوم راڅخه شوې ده ګوګل ټرینډ یې باید چې څو یې د 25% څخه اضافه وي کله چې دوستانو تاسو په یو اس ای کې که په یو کې کرایټریا کې نو کله چې تاسو دا کرایټریا عملي کړه د دې کرایټریا څخه تر څنګ چې زما څخه پاته شوې ده هغه دغه دی ګوګل ټرینډ چې ګوګل ټرینډ یې باید چې د 25% څخه یا د 20 څخه زیات چې ګوګل ټرینډ یې چې دوستانو ګوګل ټرینډ یې موږ کله چې موږ رالو براوزر ته یو پروډکټ نوم وچ دی دا پروډکټ نوم دی دا پروډکټ نوم په کنټرول سی دا به زه کاپي کوم دوستانو ترڅو تاسو ته معلوم شي نو تاسو به راسئ په ګوګل کې به دلته به ولیکئ ګوګل ټرینډ کله چې تاسو ګوګل ټرینډ ولیکئ تاسو به راخلاص کړئ تاسو په ګوګل ټرینډ راخلاص دوستانو چې دا ګوګل ټرینډ باید چې څومره وي د 20 یا 25% څخه زیات وي تاسو ګوګل ټرینډ راخلاص کړئ نو په لومړي سر کې به تاسو دلته راسئ لوډینګ یې وکړي دوستانو ګوګل ټرینډ کې په لومړي سر به تاسو راسئ دلته به د لوکیشن پې واړوئ اوس دا افغانستان دی تاسو په هر مارکیټ پلیس کار کوئ موږ به نه په افغانستان کې نه سرچوو تاسو به راسئ هغه مارکیټ پلیس کله چې تاسو رالاست مثال په طور زه په یونایټډ سټیټ کې یم نو زه به یونایټډ سټیټ دلته پیدا کړم دلته به تاسو یونایټډ سټیټ کله چې تاسو لوکیشن واړوئ دلته به اوس هغه کوم نوم چې ما را کاپي کړی و هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ د مثال ډول زه لیکم ما دا سرچ کې اوس زه دلته ګوګل ټرینډ ګورم د دا پروډکټ چې دا په څومره ټرینډ کې خرڅېږي د چې ټرینډ څونه دی د دا پروډکټ چې دا ګوګل ټرینډ دی باید دوستانو د پروډکټ دا بیا د 25 یا 20 څخه لوړ وي دا بیا چې کله پروډکټ هانټینګ کوو هله چې بیا په تفصیلي ډول سره کوم کله چې پروډکټ هانټ کوي بیا ګوګل ټرینډ هم ګورو خو دا چې هلته زما څخه په کرایټریا کې پاته شوی و نو به دا خطر مې دلته هم درته وکړي چې بیا ستاسو په کرایټریا کې به یاد ونوځي چې تاسو به هم بیا درسره په کرایټریا کې یادداشت کړئ دلته لوډینګ دوستانو خلاص اوس خو دلته خو موږ او تاسو سرچ کړئ دا یې یونایټډ سټیټ و یونایټډ سټیټ اوس ایکس لایسر دی کمپیر دلته په تاسو راسئ چې په تېره میاشت نه د 2012 میاشت کې دلته ګوګل ټرینډ نو د ده ټرینډ فعلا نه معلوموي دوستان فکر کوم نیټ کمزوری دی دا بیا د خیره په راتلونکي کې د پروډکټ هانټینګ چې مو کوئ د ځان دپاره پروډکټ هانټ کړئ بیا به په ګوګل ټرینډ باندې هم کار وکړو نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي په دا کرایټریا کې به تاسو ګوګل ټرینډ ور اضافه کړئ چې د 25 یا 20% څخه باید چې لوړ وي چې بیا په پروډکټ هانټینګ کې هم کار ورسره کوو چې دا فعلا نیټ کمزوری دی کار نه کوي چې دا به بیا انشاءالله تعالی په عملي ډول چې مو پروډکټ هانټ کوئ بیا په ګوګل ټرینډ کې هم کار ورسره وکړو هیله لرم چې څه نه څه مو سر خلاص شوی وي او درس درسره یاد کړئ خصوصا بیا دغه کومې کرایټریاوې چې مې درسره شریکې کړلې دا کرایټریاوې به تاسو په یاد کې زده کړئ او نوټ پې کړئ نوټ ته بیا ورسوئ او دا ګوګل ټرینډ مو هیر نه شي دوستانو د 20 یا د 25% څخه باید چې لوړ واوسي مننه ژوند